افغانستان چې د خدای امن راولي، خدای د سوله راولي. انتخابات وشول، ډېر ښه و چې هغه پر امن وشول. نوی صدارت به ټاکېږي، خو که هر څوک وي هم د افغان ولس هر وګړي ته، هر مشر ته، هر با اختیار کس ته، هغه که د کومې خوا وي، ټولو ته زموږ د زړه د تله د یو سوال دی، د یو پیغام دی چې سوله راولئ، سوله وکئ. دا افغان ولس، دا د افغانستان ولس ډېر زیات جنګونه ووهه، دا ډېر زیات په دردونو کې دی. د دغو د بېروزګارۍ د لاسه تنګ سړی بازار ته راووځي او هلته هغه چاودې پوندې او هغه بیا کور ته په وینو کې یوسي. بېروزګارۍ او د بدامنیو نه تنګ دستی مزید کوشش ته وکړي چې هلته سوله راشي، چېرته پې دماکه کېږي او هر طرف ته. دلته خو کیسه روغه نشي کولی چې وار وې بمباري وشوله، بمباري وشوله هم 15 کسان پکې طالبان دي، 20 کسان یا 10 کسان پکې عام خلک هم وي. هلته دماکه وشوله، 2 پکې عسکر دي، 20 کسان پکې عام خلک دي. داسې دا او که خپلې وګورې ټول د افغان ولس ته هلته دا هیڅکله د افغان ولس د خوشحالۍ سبب نه جوړیږي. دا روزانه غمونه هر طرفه چې څه هم هلته وري منډې دلته د افغانانو د پښتنو شاړي. نو هلته د کومه طرفه دي کېدای شي زموږ خبره څه اهمیت نه لري هلته ډېرو وطارو خلکو دپاره یا د ډېرو داسې خلکو دپاره چې د دې جنګ یعنې غوي نه وي. خو خپل یو په زړونو کوم ارمان دی د هغې اظهار کوو چې خدای دې وکړي هلته امن راشي، بیا به په پښتونخوا کې هم امن ورسره راشي، بیا به هر نور علاقو کې هم امن راشي. تر څو چې هلته امن نه وي زموږ خاوره به هم د هغې ځای د بدامنۍ دپاره استعمالوي خلک. زور یې لرونه، وس یې لرونه، خو خپل وس مو چې څومره دی هغه کوو چې دلته هم جنګ بند شي. دا جنګ چې بند شي کېدای شي هغه هم بند شي. خدای دې د نړۍ د ټولو خلکو نه د جنګونو نه ځای وساتي. هغه کشمیر دی که فلسطین دی که برما دی چې کوم ځای دی خدای د خلکو د ظلم نه وساتي. خدای پاک دی د مظلومو حامی او ناصر دی. خدای دې د ظالم لاس ورمنې کړي چې دوی منې شي. مننه، ډېره مننه. خدای مو تقدیر کوي هم بس د خپل لاس بدلون غواړو، تقدیر کوي هم بس د خپل لاس بدلون غواړو. خپل وطن په غېږ کې زندګي او سکون غواړو، زندګي او سکون غواړو، زندګي او سکون غواړو، زندګي او سکون غواړو.